د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نه روایت دی، دا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د شعبان د میاشتې ورځې او تاریخونه ډېر اهتمام به کوو او به شمیرلو، یاد به ساتلو. څومره اهتمام به چې د شعبان د میاشتې کولو، نو د نورو میاشتو تاریخونه به دونه یاد نه ساتلو، څومره به چې د شعبان چې دغه اوس کومه میاشت روان ده دې تاریخونه به یاد ساتل. بیا به د رمضان میاشت که وکتله نو روژه به شو، او که ومه نه کتله په 29 د شعبان میاشت کاره نه شوه، بیا به 30 د شعبان پوره کړي. دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دا دریم حدیث دی چې موږ تاسو بیانوو. د دې دریمانو حدیثونو نه لکه 2 ورځې مخکې مې یو حدیث بیان کړی، په دې حدیث کې دا خبره بیان شوه چې د روژې دپاره معیار، قانون، ضابطه او دارومدار د روژې دپاره د شروع د ابتدا دپاره ختمېدو دپاره دا میاشت کتل دي. موږ مسلمانان به میاشت ګورو، د میاشتې په کتلو سره به روژې شروع کوو او د میاشتې په کتلو سره به بیا اختر کوو. او دغه فیصله به چې کوم ملک کې اسلامي نظام وي لکه افغانستان، دا به حکومت کوي، قاضي به کوي، محکمه به کوي. او که اسلامي نظام نه وي هلته علماو شورا وي، نو هغه به علماو په شورا سره به تاسو خپل ملک کې روژې نیسئ او اختر به کوئ. د خپل ځان نه به فیصلې نه کوئ، په خپل ځان نه به مفتیان نه جوړوئ چې راځي پلاني ملک کې میاشت کتل شوې ده یا پلاني ملک کې اختر دی. نه، چې ته په کوم ملک کې اوسېږي هغه ملک کې چې ستا اسلامي نظام وي، هغه مملکت یا حکومت فیصله نه وي کړي، د هغې نه بغیر نه روژه نیولی شي نه اختر کولی شي، یا د علماو شورا فیصله نه وي کړي نه روژه نیولی شي نه اختر کولی شي. ته به د علماو د شورا یا د اسلامي نظام چې اسلامي نظام وي لکه افغانستان کې، نو ته د هغې تابع وي چې هغوی کومه فیصله وکړه هغسې به کوې. لهذا د روژې شروع او ختمېدل تعلق د میاشتې کتو سره دی. موږ مسلمانان به په 29 د شعبان باندې د میاشتې د کتو لپاره ډېر کوشش کوو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.